سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو کم 50 درس سره زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی درس چې کوم دی هغه ډېر مهم او ډېر زیات دلچسپ دی. نننی درس کې چې کوم دی ما هغه سوالونه راخیستي چې ډېر زیات موږ روزمره ژوند کې ته استفاده کوو. بعضو ملګرو ته نه دي زده، بعضې ملګري ته دا مشکل وي چې څنګه یو سوال وکړي چانه. هغه سوالونه چې ډېر زیات موږ هلته په روزمره ژوند کې هلته ګرځو نو په هغې کې ته موږ استفاده کوو. صحیح دی. question les plus fréquents یا مرته انګلیسي کې وایي most frequently asked questions، هغه سوالونه چې ډېر زیات موږ استفاده کوو. صحیح دی. question les plus fréquents هغه سوالونه چې ډېر زیات موږ استفاده کوو هغه کوم دي؟ تاسو هغه زده کوئ. صحیح دی. ما یو څو ډېر ضروري او ډېر عام ژوند کې چې موږ استفاده کوو هغه سوالونه راخیستي. صحیح دی. مخکې ځو. ټول نه اولنی کله چې تاسو په فرانسوي ژبه کې ډېرو به فرانسوي ژبه کې موږ سوال په دوه طریقه کولی شو. تاسو ته ما مخکې هم دا تشریح کړی و په هغه سوالونو ویډیوګانو کې. که څوک غواړي چې د سوالونو څو قسمونه دي څنګه موږ کولی شو، هغه ما ویډیوګانې جوړې کړي. تاسو وروستني درسونو ته لاړ شئ، تاسو هلته کتلی شئ. صحیح دی. یو دی مطلب موږ سوال کوو، بل دی موږ ساده جمله راولو، هغه مثبته جمله یې ښولې موږ د غږ سره هغې نه سوالیه جوړوو او اخره کې سوالیه نشان راوړو او بعض داسې لغات کې راوړو چې هغې سره په اخره کې چې هغې سره سواله جوړېږي. صحیح دی. لکه دلته هر کله چې تاسو چا نه پوښتنه کوئ چې دا شی څه شی دی، مطلب څه شي پوښتنه دې کوئ، نو تاسو په دوه طریقو کولی شئ. صحیح دی. c'est quoi صحیح دی. دا یو طریقه شوه چې دا شی څه شی دی. c'est quoi what is this یا دا څه شی دی. دویمه ده qu'est-ce que c'est دا څه شی دی. صحیح دی. که چا نه پوښتنه کوئ c'est quoi qu'est-ce que c'est. صحیح دی. c'est quoi qu'est-ce que c'est. صحیح دی. مخکې ځو. بل موږ سره دی که تاسو چا نه پوښتنه وکړئ چې هغه څه کوي، مطلب تاسو چا نه پوښتنه کوئ چې ته اوس څه کوې، انګلیسي کې موږ وایو what are you doing، تاسو فرانسوي کې څنګه وایي، مطلب tu fais quoi. دا اوس quoi موږ اخره کې راوړی دی او نوره مثبته جمله ده، موږ ته سواله جوړه کړې ده. غږ سره لږ موږ ته هم لږ غږ نه باید لږ دغه غږ کې هم لږ تغییر راولو. tu fais quoi مطلب ته څه کوې. صحیح دی. نو دا خو یو طریقه شوه. په دویم طریقه ما لیکلی دی qu'est-ce que tu fais. صحیح دی. دې معنا ده چې ته څه کوې. که تاسو غواړئ چا نه پوښتنه کوئ هلته ورشئ، هغه یو ځای کې ولاړ وي، یو ځای کې کار کوي یا څه شی کوي، نو تاسو ته پوښتنه کولی. tu fais quoi qu'est-ce que tu fais. صحیح دی. مخکې ځو. ها ما هلته چونه استفاده کړې ده، ولې که چېرته یو کس تاسو نه پېژنئ، یو کس مطلب یا اداراتو دا ځینو کې ځئ فارمل، نو بیا وو نه موږ استفاده کوو. صحیح دی. مخکې ځو. ښه، تاسو که چېرته چا نه پوښتنه کوئ چې وخت څو بجې دي، مطلب څه ټایم دی. صحیح دی. څو بجې دي، نو تاسو ته په دوو طریقو تپوس کوئ. il est quelle heure او په دویم تاسو کوئ tu as l'heure. صحیح دی. په دې دواړو طریقو تاسو پوښتنه کولی شئ چې څو بجې دي. صحیح دی. اولنی مثال که موږ وګورو il est quelle heure یعنې څو بجې دي. دویم دی tu as l'heure آیا تا سره وخت شته، یعنې مثال تا سره څو بجې دي. صحیح دی. دې دا معنا شوه. نو په دې دوه طریقو تاسو سوال کولی شئ چې څو بجې دي. صحیح دی. مخکې ځو. بل دی موږ سره ته څه غواړې چې وکړې، مثال. صحیح دی. ته څه غواړې چې وکړې. صحیح دی. what you want to do موږ انګلیسي کې وایي ته څه غواړې چې وکړې. tu veux faire quoi ته څه غواړې چې وکړې. صحیح دی. دا یو طریقه شوه. qu'est-ce que tu veux faire. صحیح دی. qu'est-ce que tu veux faire ته څه غواړې چې څه وکړې. صحیح دی. څه غواړې چې وکړې. په دې دوه طریقو موږ چا نه پوښتنه کولی شو چې ته څه غواړې چې وکړې. صحیح دی. tu veux faire quoi qu'est-ce que tu veux faire. صحیح دی. مخکې ځو. ښه، بل دی موږ سره که چا نه تاسو پوښتنه کوئ چې موسم څنګه دی. صحیح دی. هوا څنګه ده، موسم څنګه دی. il fait quel temps موسم، هوا څنګه ده. quel temps fait-il دا هم تاسو ویلی شئ چا نه موسم څنګه دی، هوا څنګه ده. صحیح دی. il fait quel temps fait-il. زه بیا تکراروم. il fait quel temps fait-il یعنې موسم څنګه دی، هوا څنګه ده. صحیح دی. مخکې ځو. صحیح دی. دا ټولو ته دا به ډېر عادي، تاسو به ټول اورېدلی دا سوال،
خو زه بیا هم ما دلته راوستلی ځکه ډېر زیات استفاده کیږي. کومه تتفل، کومه تتفل، تتفل کومه، صحیح ده. کومه تتفل ستا څه نوم دی، صحیح. تا ته څه ویلی کیږي، تتفل کومه، صحیح ده. بیا دا خو که تاسو څوک پیژنئ موږ څونه استفاده کوو، صحیح ده. کله چې تاسو څوک نه پیژنئ بیا به تاسو څه کوئ، بیا هغه نه به تاسو وو نه استفاده کوئ، صحیح ده. کومه vous appelez-vous، کومه vous appelez-vous، صحیح ده. کومه تتفل کومه، کومه vous appelez-vous، صحیح ده. دا درې ونه تاسو چا نه پوښتنه کولی شئ ستاسو نوم څه دی، تاسو څه ویلی کیږي، مطلب ستاسو نوم څه دی، نوم، صحیح ده. what's your name لکه انګلیسي کې موږ وایو. مخکې ځو. ښه، دلته ما یو سوال راوړی. à quoi tu penses، ته چاته وایي ته څه فکر کوې، څه سوچ کوې، صحیح ده. à quoi tu penses، à quoi tu penses، صحیح ده. à quoi tu penses ته څه فکر کوې، څه سوچ کوې، صحیح ده. څه فکر کوې، صحیح ده. مخکې ځو. ښه، دا به هم تاسو اورېدلی خو زه بیا هم تکراري وایم تاسو دپاره چې تاسو آیا چا نه پوښتنه کوئ چې تاسو چیرته اوسېږئ دلته. tu habites où، tu habites où ته چیرته اوسېږې، صحیح ده. vous habites où دا هم ویلی شي ته چیرته اوسېږې، صحیح ده. vous مطلب چیرته، صحیح ده. tu habites où، habite اوسېدلو ته وایي. tu habites où ته چیرته اوسېږې. vous habites où ته چیرته اوسېږې. په دواړو طریقو تاسو سوال کولی شئ چا نه، صحیح ده. مخکې ځو. ښه، اوس که تاسو چا نه وایئ چې مطلب هغه یو خو موږ عادي زه دلته ولاړ یم او یو کس وګورم او هغه یو کار کوي هغه ته وایم ته څه کوې. یو که چا نه موږ دا سوال کوو چې ته مطلب څه کار کوې، دی مطلب یعنی ته په ژوند کې څه کار کوې، ژوند کول دپاره څه کار کوې، څه وظیفه لرې، ستا څه کار دی، څه وظیفه لرې، یا مثال رزق ګټلو دپاره څه کار کوې. نو کله چې تاسو داسې پوښتنه چا نه کوئ نو بیا به تاسو څنګه کوئ، نو تاسو بیا کولی شئ qu'est-ce que tu fais dans la vie، ته په ژوند کې یا ژوند کول لپاره څه کوې، مطلب ستا څه وظیفه ده، څه کار کوې، صحیح ده. دا ستا عمومي کار پوښتنه تا نه کوي. زه مثال موټر چلوم، زه یو دکان کې کار کوم، زه هوټل لرم، زه یو کار کوم، صحیح ده. qu'est-ce que tu fais dans la vie، صحیح ده. او که دویمه طریقه ته هم کولی شئ qu'est-ce que tu fais comme métier، صحیح ده. ته څه وظیفه لرې، څه وظیفه کوې، صحیح ده. زه بیا تکراروم دا سواله، دا دوه سواله. qu'est-ce que tu fais dans la vie، qu'est-ce que tu fais dans la vie او qu'est-ce que tu fais comme métier، صحیح ده. نو په دې دواړو طریقو تاسو چا نه پوښتنه کولی شئ چې تاسو څه وظیفه ده، څه کار کوئ، صحیح ده. ژوند کولو دپاره څه کار کوئ، صحیح ده. یو خو مطلب چا نه مخکې چې ما کوم سوال وکړ هغه چې یو حاضره یو کس یو کار کوي تاسو ته پوښتنه کوئ، صحیح ده. او دا هغه سوال دی که تاسو هغه ته وایئ چې ژوند کولو دپاره تاسو څه کوئ، صحیح ده. هغې دپاره بیا تاسو دا سوال کولی شئ، صحیح ده. مخکې ځو. ښه، دا هم ډېر ضروري سوال دی که تاسو چا نه پوښتنه وکړئ چې ستاسو ټلیفون نمبر څه دی، نو تاسو بیا ترې پوښتنه کولی شئ quel est ton numéro de téléphone، وبخښئ ډېر زیات quel est ton numéro de téléphone ستاسو د ټلیفون نمره څه شی ده، صحیح ده. quel est ton numéro de téléphone، تلیفون، صحیح ده. نو دا یو طریقه شوه چې ستاسو د دغه د ټلیفون نمره څه شی ده، نمبر څه شی دی. یا تاسو کوئ est-ce que tu peux avoir ton numéro de téléphone s'il te plaît، آیا تاسو کولی شئ چې تاسو ماته خپل نمره د ټلیفون راکړئ. په دواړو طریقو تاسو کولی شئ. quel est ton numéro de téléphone دا یو طریقه شوه. est-ce que tu peux، est-ce que tu وبخښئ ډېر زیات est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone s'il te plaît، چون نه دی ژ دی، صحیح دی. ډېر وبخښئ زه بیا دا تکراروم دا دوه سواله. quel est ton numéro de téléphone دا یو طریقه شوه. est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone s'il te plaît، صحیح ده. آیا د اخرین سوال معنی ده آیا زه اخیستی شم ستاسو د ټلیفون نمبر، صحیح ده. نو په دې دواړو طریقو تاسو چاته ویلی شئ ستاسو د ټلیفون نمبر راکړئ، صحیح ده. مخکې ځو. ښه، یو کس دی هغه چې ګوري په ټي وي باندې ګوري یا موبایل کې ګوري، نو تاسو ته بیا پوښتنه کولی شئ tu regardes quoi، tu regardes quoi ته څه ګورې، صحیح ده. او په دې بله طریقه هم تاسو سوال کولی شئ qu'est-ce que tu regardes، tu regardes quoi ته څه ګورې، qu'est-ce que tu regardes ته څه ګورې، څه په ټلیفون ګورې، مطلب موبایل ټلیفون سکرین ته ګوري، موبایل سکرین ته ګوري، ټي وي سکرین یو چي ته ګوري یو کس، نو ته ترې پوښتنه کولی شئ tu regardes quoi، qu'est-ce que tu regardes،
صحیح دی مخکې ځو بل دې موږ سره چې کله تاسو چاته ټلیفون کوئ او هغه ته ستاسو غږ نه ورځي یا لږ مشکل راشي تاسو ورته چې آیا تاسو ما اورئ زما غږ درځي صحیح دی نو بیا تاسو څه وایئ Tu m'entends Tu m'entends دا یو طریقه شوه او لاندې بیا تاسو داسې ویلی شئ Est-ce que tu m'entends مطلب که تاسو چا سره په ټلیفون خبرې کوئ موبایل باندې او هغه ته تاسو هغه ته وایئ چې آیا تاسو زما غږ درځي آیا تاسو ما اورئ زما غږ اورئ نو بیا تاسو څه ویلی شئ Tu m'entends یا Est-ce que tu m'entends صحیح دی نو دا هم ډېر ضروري دی ځکه تاسو ته په کار راځي چا سره کله خپل سوسیال سره یا چا سره ډاکټر سره چا سره خبرې کوئ نو تاسو بیا ویلی شئ Tu m'entends Est-ce que tu m'entends صحیح دی مخکې ځو ښه مخکې چې کوم د موږ سره تاسو چا نه پوښتنه تاسو د کوم ملک نه راغلي د کوم ملک یې د کوم ځای یاست نو بیا تاسو دوی پوښتنه کولی شي نو d'où viens-tu d'où viens-tu d'où viens-tu دا یو طریقه شوه Tu viens d'où صحیح دی Tu viens d'où d'où viens-tu صحیح دی d'où viens-tu یا Tu viens d'où ته د کوم ملک د کوم ځای نه کوم ملک راغلی صحیح دی چې لکه څنګه موږ انګلیسي کې وایو where are you from ته د کوم ملک د کوم ځای نه راغلی صحیح دی d'où viens-tu صحیح دی او Tu viens d'où تاسو دا دواړو طریقو باندې سوال کولی شئ څه مشکل نشته صحیح دی مخکې ځو ښه تاسو چا نه پوښتنه کوئ یو مارکیټ ته ننوځئ یو دوکان ته ننوځئ یو شي پوښتنه کوئ چې دا په څو دی هغې قیمت درته نه وي معلوم نو تاسو په دوو طریقو کولی شئ combien ça coûte combien ça coûte ça coûte combien combien ça coûte ça coûte combien صحیح دی په دواړو طریقو باندې تاسو سوال کولی شئ combien ça coûte ça coûte combien صحیح دی ښه مخکې ځو اوکې یو شی دی تاسو چاته وایئ چې دا څنګه کار کوي مثال ماشین دی تاسو راوستلی دا څنګه چلیږي څنګه کار کوي صحیح دی پوښتنه کوئ تا نه چې دا کار څنګه کوي دا شی صحیح دی مثال ټلیفون دی یو ماشین دی هر شی دی comment ça marche صحیح دی ça marche comment comment ça marche ça marche comment انګلیسي کې موږ وایو how does it work دا څنګه کار کوي څنګه استعمالیږي څنګه چلیږي صحیح دی څنګه ته استفاده کولی شي comment ça marche ça marche comment صحیح دی مخکې ځو شه چېرته هوټل لکه ملګري سره لاړئ رسټورانټ ته لاړئ او تاسو هغه نه وایئ چې تاسو څه غواړئ چې څه وخورئ صحیح دی نو تاسو به څنګه بیا چاته وایئ tu veux manger quoi tu veux manger quoi ته څه غواړئ چې وخورئ صحیح دی tu veux manger quoi صحیح دا یو طریقه ده qu'est-ce que tu veux manger دا بله طریقه ده دواړو معنا ده ته څه غواړئ چې وخورئ صحیح دی کله تاسو ته وایئ چې چا نه پوښتنه کوئ چې ته څه خورئ ته څه غواړئ چې وخورئ صحیح دی څه غواړئ چې وخورئ tu veux manger quoi qu'est-ce que tu veux manger tu veux manger quoi qu'est-ce que tu veux manger صحیح دی دا هم یو سوال ډېر ضروري چې تاسو موږ ډېر زیات موږ تاسو استفاده کوو مخکې ځو ښه تاسو یو کس نه یو کس څه اوري میوزیک اوري یا شی اوري یا موږ تاسو ورته وایو چې ته څه اورئ مطلب څه اورېدل tu écoutes quoi tu écoutes quoi وبخئ tu écoutes quoi صحیح دی دا یو طریقه شوه tu écoutes quoi یا qu'est-ce que tu écoutes tu écoutes quoi ته څه اورئ qu'est-ce que tu écoutes ته څه اورئ صحیح دی مطلب هغه هیډفونونه لګولي میوزیک اوري یا بل څه اوري یا چې اوري چې ته یې غوږ نیولی نو ته ورته ویلی شي tu écoutes quoi qu'est-ce que tu écoutes صحیح دی مخکې ځو نو یو کس دی هغه چا سره خبرې کوي او تاسو ته پوښتنه کوئ چې ته چا سره خبرې کوې à qui tu parles à qui tu parles ته چا سره خبرې کوې tu parles à qui په دواړو طریقو تاسو دا سوال کولی شئ à qui tu parles ته چا سره خبرې کوې tu parles à qui ته چا سره خبرې کوې صحیح à qui tu parles à qui صحیح دی مخکې ځو موږ چا نه پوښتنه کوو چې ته چېرته ځې صحیح دی څوک دې ځان تیار کړو موږ هغه چېرته روان دی نو موږ دې پوښتنې کولې tu vas où tu vas où où vas-tu صحیح دی په دواړو طریقو تاسو کولی شئ tu vas où یا où vas-tu صحیح دی ته چېرته ځې
مطلب یو کس دی روان دی او موږ ورته تاسو ځان آماده کړی او پوښتنه دې کوو ته چېرته روان یو تاسو په دې دوو طریقو ته بیا پوښتنه کولی شئ صحیح دی مننه ملګرو دغه و یو څو ډېر عادي سوالونه چې موږ ډېر زیات په ژوند کې استفاده کوو دلته ډېر زیات ضرورت هم ورته راځي دې سوالونه استفاده کوو امید ده چې دغه سوالونه تاسو په غور اورېدلي تاسو یې تلفظ هم صحیح زده کړی او تاسو پرې پوه شوي په دې سوالونو پریکټس وکړئ ملګرو سره زده یې کوئ دا ډېر زیات موږ استعمالوو داسې به زه کوشش نور هم کوم چې داسې کم ذهن کې زما راځي زه به جمع کوم او بیا به تاسو یو ویډیو جوړوم ملګرو بخښنه غواړم لږ په درسي ویډیوګانو کې لږ ناوخته شو لږ وخت واخیستو چې زه دا ویډیو جوړوم نو هلته په نورو داسې ضروري ویډیوګانې وي ضروري خبرې چې ما تاسو سره شریک کړې وي نو په هغې ما ویډیوګانې جوړې کړې انشاءالله دا درسونه به رواني دا به هېڅکله هم نه ودرېږي ورسره به د قانون په اړه نوي داسې قانونونه چې راځي څه داسې خبرې راځي زه به په هغې هم ویډیو جوړوم تاسو هر وخت کې چې غواړئ چې زه جواب درکړم ستاسو کمنټونو ته او ستاسو مشکلاتو ته لاسرسی ولرم تاسو تل کوشش کوئ چې په نقیب شارق زما یوټیوب چینل په کمنټ په برخه کې تاسو ماته پرېښودلی شئ خپل مشکل خپل سوال نو زه به په هغې بیا ویډیو جوړه کړم هغې به زه تاسو له هلته جواب درکوم مننه ملګرو تر بل درسه پورې ښه وخت په مخه